په ننګرهار کې د رسنیو استازو سره د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلینو د همغږۍ ناسته. دغه ناسته د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې جوړه شوې وه چې د بېلابېلو انځوریزو غږیزو چاپي رسنیو خبریالانو او مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس قاري نور محمد حنیف په خبره له دغې ناستې موخه له خبریالانو او د رسنیو له استازو سره همغږي او د دې ستونزو ته په وخت د حل لاره پیدا کول دي. قاري نور محمد حنیف دغه راز یو لسمادیز پرېکړه لیک هم د رسنیو له استازو سره شریک کړ چې پکې راغلي وو اسلامي امارت تل هڅه کوي چې رسنیو ته غوره کاري چاپیریال رامنځته کړي چې له مخې به یې خبریالان د اسلامي امارت له اصولو سره برابر د هېواد جوړونې، تعلیم او له نشهیي توکو څخه د ځوانانو ژغورلو په برخه کې بېلابېلو رپوټونه چمتو او خپاره کړي. خبري رسنۍ باید د خبریالۍ په برخه کې د اسلامي امارت ګټې او د ژورنالیزم او اصول په نظر کې ونیسي. تر ډیره په اوسنیو شرایطو کې باید خبریالان هڅه وکړي چې خلک د هېواد جوړولو، ادارو پر مخ بیولو، کار کولو ته وهڅوي. د پخواني حکومت فساد پکې راوسپړلی شي. تر ډیره باید خبریالان ملګري پر هغو موضوعاتو فوکس او تمرکز وکړي چې د عامه اذهانو د ګډوډولو پر ځای پکې عامه اذهان او افکار د ادارو او هیواد له حکومت مشرانو سره همکاري زیاته کړي. په خپل سر له راپور ورکولو، د داسې مسایلو په اړه راپور برابرولو چې د دولت او اسلامي امارت له پالیسۍ سره سمون نه خوري باید ډډه وشي. په ورته مهال بیا د رسنیو استازو د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست له مسؤلینو سره په هره برخه کې د همغږۍ د ژمنې ترڅنګ په خبري موضوعاتو کې رسنیو ته په وخت د اطلاعاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. موږ دغه ناس خلک یو تړون لرو، هغه د مسلک تړون دی. موږ په هر ژورنالیست چې د افغانستان په هر ځای کې یو ډول خفه کیږو. د رسنیو نه د خاورې د بقا، د نظام د بقا، د بنسټونو د غښتلتیا لپاره استفاده وکړي. یعنی تاسې به لوری ورکوئ. د ناستې په پای کې د بېلابېلو رسنیو استازو او د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو ترمنځ د آزاد بحث پر مهال په ځینو موضوعاتو نظرونه او وړاندیزونه تبادله شول.